ما ویل کور ته مې ټیلیفون وکړ مې که زه مړ شم زما کور به تاسو کوي. نو ما ته خو هغه نه میلاویږي چې ما ته بانه څوک مې ووایي که نه یاره دې ځای کې پیسې ورکړي او هغې پسې لاړ شو راته رانه کې ومرټي څه وایي درته؟ نو تاسو خیرمانه راپسې پتې یې راړي. منصف وایي چې په کومه ورځ په کور کې روټۍ نه وي نو بیا به زه او خور مې نهارې تېرو. زه په دې ستومانه شوی یم چې نشته دی چې ما ته دا ځای څوک رانږدې کړي او ما ته خپل مینه محبت وښیي. ما د مور مینه ونه لیده، ما د پلار مینه ونه لیده. بس صرف او صرف په دې وجه مانه خلک نفرت کوي چې مزورتیا مې ده. قسم پر د لا اله الا محمد رسول الله د 50 روپو سوپ مې راوړی دی، هغې سره ما 2 وخته روټۍ خوړلې ده. منصف به کور ته راغلی یم، په خپو باندې هم معذوره دی، د زړې هم مسله ده، ډېر په ستونزو کې دی، ډېر په تکلیف کې دی. ومې غوښتل چې منصف تپوس وکړم د دوی دا کم حال دی. هغه خلکو ته یې کېدم چې کم مزداره دي چې د منصف سره ودرېږي او د منصف دا زندګي چې کم دی بدله شي. څه خورئ بیا که نه نهارې تېروئ؟ ما زه به درته ووایم که نه چې ما خپله قسم پره د لا اله الا محمد رسول الله د 50 روپو سوپ مې راوړی دی، هغې سره ما 2 وخته روټۍ خوړلې ده. خلکو ته بهر چې کوم دا ګاونډیان شو په بازار کې هر ګاونډیان ما سره لاس انداد کوي، خو زه بهر خبره په دې نو باسم چې بیا ماته سبا خلک پیغور کوي. تا خو دا خبره هم کړې وه چې چاته لاس ونیسم راته وایي چې خواشه خیرمار دا خبره زه اوس هم کوم. زه ټول خیرماران یو په دې دنیا چې څومره دي که نه دا ټول خیرماران دي، خو انداز هم بدل دی چې څوک چې زه خیرمار نه یم خیر ټول د الله نه غواړي. خو زه صرف دا وایم که نه چې معذوره ته بس صرف او صرف خو عزت میلو شي. څه یې چې اوبو راودرېږي نظر کوي څوک نه. دا ولې دا وجه څه ده چې په دنیا کې داسې معذوره دا خو د الله طرفه دی، په بل انسان هم راتلی شي. نو دا خو زه وایم که نه چې دا په څه وجه دی دومره نفرت ته معذوره نه کوي؟ په څه وجه؟ صرف د معذورتیا ده، په دې وجه صرف په دې وجه چې یاره دا معذوره دی ته نه به غلو بویم به ځي متیازو بویم به ځي، صرف په دې وجه. نو که دې په کور کې دغسې پیدا شي څه به یې وکړي؟ چې رزق نه وي روټۍ چې نه وي بیا نهارې تېروي. اوس هم درته زه پیټی وښیم، اوس هم حالات خراب دي. زه صرف او صرف خپل کار روزګار بس قسم دی زما نور زړه قسم دی چوي زه خپل ژوند او خپل زندګۍ پر ستومانه شوی یم. زه په دې ستومانه شوی یم چې نشته دی چې ما ته دا ځای څوک رانږدې کړي او ما ته خپل مینه محبت وښیي. ما د مور مینه ونه لیده، ما د پلار مینه ونه لیده. بس صرف او صرف په دې وجه مانه خلک نفرت کوي چې مزورتیا مې ده. چې زما مزورتیا نه وي زه به هر چا ځان ته نږدې کړی وای، او چې مزورتیا مې نه وای که نه هر چا به ځان ته داسې نه نږدې کړم لکه خپل بال بچ. اوس ته یې نه وګوره، اوس مې سینه پړسېدلې ده، زما نن هم ګولۍ نشته دی. 1400 او په 10 روپۍ پلتره زما اوس ما ګولۍ نشته دی. زما بیګم په خودی یقین وکړه په خوله به پوزه مینه رانه خون مې کړي کېږي. ما ورته ویل چې کړي کې ما وایي چې بس مرګ او ژوند د خدای لاس کې. ما ویل کور ته مې ټیلیفون وکړ مې که زه مړ شم زما کور به تاسو کوي. یقین وکړئ چې ډېر زیات خفه شو په معاشره کې د داسې خلکو، یعنې دا معذوره چې کوم دی د هغوی په کور کې هم راتلی شي. څه وایي؟ نو ما ته خو هغه نه میلاویږي چې ما ته بانه څوک مې ووایي که نه یاره دې ځای کې پیسې ورکړي او هغې پسې لاړ شو راته رانه کې ومرټي. څه وایي درته؟ نو تاسو خیرمانه راپسې پتې یې راړي. قسم د الله په ذات دی زه خپل زندګۍ پورې ستومانه کړی یم. بار بار دا خبره زه کوم چې هر معذوره ته عزت میلو شي بس او خپل کار روزګار ورته میلو شي چې بل ته لاس نه ونیسي. اوس زه تا ته به لاس ونیسم خو الله ته مې لاس نیول پکار دي. بنده به چاته څه ورکړي؟ دا لاسونه کیمرامین صاحب دا له ګوښه دا د لاسونه دي ښه مزل په لاسونو باندې کې د لاسونو نه چې کوم دی ساچوئ نه بیا به کې نشم. اوس هغه ورځ مې خپله ماته شوی وه بیا ډېر زیات په تکلیف کې وم. د کانټیکټ نمبر چې کوم دی دا هم د کتونکو سره شیر کوه، خپل اډرس هم ورته ووایه. زموږ په غاړه کې کور دی په انقلاب روډ باندې 0336 91 93 48 9. حالاتو درد او تکلیفو چې دا مې در سره شیر کړو هغه ځکه چې داسې خلکو ته په معاشره کې ډېر سپک نظر کېږي په دې وجه چې دوی معذوره وي په خپلو خپو باندې ګرځېدی نه شي. منصف وایي چې په کومه ورځ په کور کې روټۍ نه وي نو بیا به زه او خور مې نهارې تېرو. نو پلیز پښتنو د دې نفرت نه ځان وساتئ او داسې خلک ځان ته را نږدې کړئ.